السلام علیکم. نن به موږ د وکیبلري اباوټ رمضان د روژې چې کومه وکیبلري د پروژې کې چې کوم الفاظ ویلی کېږي، کوم سنټنس ویلی کېږي، د هغې په حوالې سره خبره کوو چې پروژه کې کومې خبرې اترې کېږي. راځئ نن راته دا کلاس وګورئ. تاسو یاد کړئ چې پروژه کې موږ چاته څنګه وایو چې تا روژه نیولې یا زه روژه یم داسې په انګلیش لینګویج کې څنګه ویلی کېږي. نو راځئ چې نن موږ یاد کړو. وکیبلري اباوټ رمضان. د وکیبلري اباوټ رمضان څه مطلب دی؟ د روژې په حوالې سره چې کومه وکیبلري ده. فرست سنټنس I am fasting. I am fasting مطلب دی زه روژه یم. I am fasting زه روژه یم. هغه روژه دی. He is fasting هغه روژه دی. آیا ته روژه یې؟ Are you fasting؟ تا روژه نیولې؟ ته چې yes I am fasting ما زه روژه یم. نو fasting څه مطلب دی؟ اصل کې fast ویلی کېږي روژې ته. خو چې درسي وایي چې I am fasting د دې مطلب دی چې زه روژه یم. سمپل الفاظ دی. بل دی زموږ سره Have you sighted the moon؟ Have you sighted the moon؟ آیا تا میاشت لیدلې ده؟ سپوږمۍ تا لیدلې ده؟ Have you sighted the moon؟ تا سپوږمۍ لیدلې ده؟ چاته داسې وې. او چې ته وایې چې ما سپوږمۍ لیدلې I have sighted the moon. I have sighted the moon. ما سپوږمۍ لیدلې، ما میاشت لیدلې ده. او چې ته داسې وې لکه مطلب ته وایي چې د روژې میاشت ولیدلی شوه، نو په انګلیش لینګویج کې به څه وایې؟ The Ramadan moon has been sighted. The Ramadan moon has been sighted مطلب دی چې سپوږمۍ ولیدلی شوله. چې شی The Ramadan moon has been sighted سپوږمۍ ولیدلی شوه. بل I missed the suhoor. I missed the suhoor. I missed the suhoor څه مطلب دی؟ چې ما پښمنۍ میس کو، ما پښمنۍ ونه کړو. چې شی زما نه پښمنۍ پاتې یا ته ودی مطلب ته پښمنۍ ونه کړې نه لاړ شې باندې اذان وشي، نو بیا ته په دغه ټایم کې کوم جمله شي ویلی I missed the suhoor. ما پښمنۍ چې شی کو میس کو، پښمنۍ مې ونه کو. سحور څه ته ویلی کېږي؟ سحور ویلی کېږي پښمنۍ ته. پری ډان میل هم پښمنۍ ته ویلی کېږي. پری ډان میل یا سحور دا یو شی دی. بل دی What is for افطار. What is for افطار. What is for افطار مطلب دی چې د روژه ماتي لپاره څه شی دي. روژه ماتي لپاره څه پخلی چاته په کور کې وایي چې What is for افطار څه شی یا What we have for افطار. دې سنټنس یو مطلب چې د روژه ماتي لپاره څه شی دي. افطار. افطار دا هم پښمنۍ ته ویلی کېږي افطار. او بل دی بریک فاسټ. بریک د فاسټ دا هم څه شي ته ویلی کېږي؟ پښمنۍ نه ساري بریک د فاسټ ویلی کېږي روژه ماتي ته، او افطار روژه ماتي ته ویلی کېږي. یا افطار یا بریک د فاسټ دا دواړه څه شي دي؟ سیم دي. بل دی زموږ سره May Allah accept your fast. الله دې ستا روژه قبوله کړي. چاته وایې که نه چې الله دې ستا روژه قبوله کړي، نو څنګه به وایې May Allah accept your fast. May Allah accept your fast. الله دې ستا روژه قبوله کړي. I feel a bit thirsty. I feel a bit thirsty مطلب دی چې زه تنده محسوسوم، زه تږی یم، نن زه لږ تږی یم. I feel a bit thirsty today. نن زه لږ تږی یم. نو thirsty څه ته ویلی کېږي؟ تندې ته ویلی کېږي. دې خوا اوس راشئ I am going to offer تراوی. I am going to offer تراوی. وایي زه ځم چې تراوی وکړم. چې شی زه تراوو ته روان یم. I am going to offer the prayer. یا زه تراوی کوم. زه شی I am going to offer تراوی. زه تراوی کوم. څه شی کومه؟ تراوی کوم. تراوو ته دغه تراوی ویلی کېږي. چې ته ویلی کېږي کنګریګیشن هم ویلی کېږي جمع ته. بل فار ایگزامپل ته چاته وایي چې تا څومره روژې نیولې، ته به ورته څنګه وایې How many fasts have you kept. How many fasts have you kept. د دې مطلب دی چې تا څومره روژې ونیولې. ته چاته وایي چې ما 3 روژې ونیولې. I have kept 2 fasts. ما 2 روژې ونیولې. څه شی مې ونیولې؟ 2 روژې مې ونیولې. I have kept 4 fasts. ما 4 روژې ونیولې. نو په دغه شان الفاظ کې دا اوس زموږ سره د روژې په حوالې سره وکیبلري چې پروژه کې موږ کمې خبرې اترې کوو. نو که ویډیو هم خوښه شوي چینل ورسره سبسکرایب کړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ، ضرور وکړئ. والسلام.